را پاسه د دې خپل قبر نه د دې فتنو په دور کې د دې غفلت په ماحول کې موږ بل سلطان صلاح الدین نشو پیدا کولی. زمنګ په موجودګۍ کې خلک زمنګ د پیغمبر په ناموس باندې حمله کوي هو کنه. سلطان عبدالحمید ثانی فرانس او هالند ګستاخی وکړه چا سلطان صلاح الدین ته وې چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خلاف هغه خلکو خاکی تیار کړی دي او هغه خاکی با هغه په سکرینونو باندې چلای کنا مخالفت کوي ګستاخی کوي لګیا دي جرأت کړي دي. سلطان عبدالحمید د خلافت عثمانیه اخره عثمان ورغه او هغه ته وی بن کدا خاکه هغه ورته نه بندوم. سلطان عبدالحمید ورته وی چې نه باندې ز جهاد کوما. سلطان عبدالحمید په ژوند او څوک په محمد رسول الله په ناموس باندې حمله کوي لګیا جهاد کوما. تاریخ ولټوي جهاد نه کړي صرف سترګې ورته خودلې دمکی ورکړه کته زما د دین مخالفت کې د اسلام مخالفت کې د قران مخالفت کې کنا زه در باندې حمله کوم زه جهاد کوما. تاریخ لیکل دي فرانس او هالند دومره ویریدو چې هغه خاکې بند کړي ختم یې کړي. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی په یو جنگ کې د یهودو یو کمانډر محاصره ک لک ټیم ملو شي د خپل تاریخ لګ ولټوي د خپل بچو ته بیان ک پلار موبایل رئیس ته ناشته او داسې بے حیايي اړې راړې او دې سر ټیم بچی ناشتي او دې سر ټیم بچی ناشتي کنه تدویل سبق ورکه کدا زمن معاشره من ناکام یو نن عالم کفر پخپل مشن کے کامیاب بنظر راضی ختم کئی دا غفلت خوبون اور بیدار شئی. یہودی او کمانڈر محاصره کو آغا کمانڈر سلطان صلاح الدین توئی تو کو بمان سروے ما بقتل کے خمنگ بستان آباد داسی موریانے نپریدو کنا منگ بدوی تا داسی ماحول او داسی دا فحاشی پا دلدل کے بے ڈوب